السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، کچرته ستاسو موبایل کې داسې لاک وي چې هغه د لاک نه هر سړی خبر وي او ستاسو موبایل خلاصوي. د سانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو زبردست لاک ښیم چې هغه لاک یو فني لاک دی، بالکل بل څوک به خلاصولی هم نشي. یعنی ستاسو موبایل بل څوک وم نه ګوري انشاءالله خلاصولی به نشي. ډېر بس صرف یو فني لاک دی، ستاسو ډېر خوندور لاک دی. د دې لپاره یو اپلیکیشن ستاسو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن پروت دی، خپل موبایل کې ډاونلوډ او انسټال کړئ. او دې کې بله خوبي دا ده دوستانو چې هغه اپلاک د تاسو خپل اپلیکیشن پکې بندولی هم شي، یعنې ستاسو اپلیکیشن پکې لاک کېږي هم نه، ستاسو موبایل هم لاک کېږي. دوستانو چې کله هم اپلیکیشن تاسو خلاص کړ نو تاسو ته به داسې یو هغه راشي، دا تاسو ته ښکاري دوستانو. نو دا به تاسو سره راشي، اپلیکیشن به سمپل خپل موبایل کې خلاص کړئ. تاسو نه بس پرمیشن غواړي هغه پرمیشن ورکړي او اتوماتیکلی بس تاسو داسې ډیشبورډ راشي. دلته اوس ما سره وائی فای نشته دی، نو دلته به تاسو ډیر زیات نور اپونه هم راځي، تاسو هغه هم دلته کتلی شئ دې سره. نو دوستانو دلته تاسو راشي دغه سیټینګ ته، چې کله هم دلته تاسو راغلی دا ورنۍ تاسو ته ښکاري دوستانو، دا به تاسو سمپل په دې باندې کلیک کوئ او دا به آف وي، دا به سمپل دغه برنۍ بخښنه غواړم دا نه، دا اولنۍ. چې کله هم دا آف وي نو دا به تاسو آن کړئ، چې کله هم دا تاسو آن کړئ نو هلته لاک به لګېږي. څنګه لاک به لګېږي ګوره دوستانو، زه خپل موبایل لاک کوم. نو ګورئ چې کله هم زه موبایل لاک کړم نو ګورئ زه د خپل موبایل کوډ آن کوم. نو ګوره دوستانو تاسو به داسې کارټونونه شي. ګوره زه اوس په بل ځای کې ګوته ږدمه، ګوره دا نه خلاصېږي، زما موبایل بالکل نه خلاصېږي. دا وګورئ چې کله هم تاسو د دې ژبه راکش کوئ نو دا به اتوماتیکلی دلته به تاسو بل لاک هم دا هم درته ښیم چې دا تاسو څنګه ورکولی شئ. نو دا یو فني لاک دی، تاسو کولی شئ دې په ذریعې چې خپل موبایل سیف وساتئ. نو ګورئ دا بل لاک هم ما ورکړی دی. نو تاسو یو دا دی دوستانو، تاسو کولی شئ دې په ذریعې خپل ایپس هغه هم لاک کړئ. نو دلته راشئ، ګوره دوستانو دلته لیکلی وي ایپس لاک، دا وګورئ به دې بره دا ایډز دي، په دې اولني باندې کلیک کړئ. دلته وګورئ تاسو سلیکټ ایپ لاک، دلته خپل ایپونه لاک کولی شئ. کوم اپلیکیشن تاسو سره موبایل کې دي هغه هم تاسو دې ځای نه لاک کولی شئ. ډېر خوندور او زبردست اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. او ګوره دوستانو پاسورډ پروټیکشن، نو چې کله هم څوک ژبه راکش کوي نو زه یم چې بیا دې ورپسې هم یو بل لاک هم لګېدلی وي، نو هغه دا دی. که تاسو دا پیټرن ورکوئ دا هم ټیک ده، او که پیټرن نه ورکوي نو تاسو پاسورډ هم ورکولی شئ. دوستانو ډېره خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ وي حتما یې در سره لاک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.